سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني مزار شریف ته په خپل ننني سفر کې د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت وارزاوه. ارګ وایي چې هغه له بېلابېلو اقشارو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسي پاڅونونو په اړه هر اړخیزه بحثونه کړي دي. جو بایډن وایي چې د افغان ځواکونو تمویل، تجهیز او ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دغه راز ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه پښیمان نه دی. افغان ځواکونو فراه ولایت له وسلوالو طالبانو بیرته ونیو. د فراه ولایت پولیس وایي چې د ښار په څنډو کې د طالبانو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د ننګرهار کانال سره د آسیا پراختیایي بانک د 592 زره امریکایي ډالرو په لګښت د کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. په دغه وسایلو کې د اوبو سیار واټر پمپونه، ډم ټرکونه، سکواټور، رولر او لوډر شامل دي. کابل ته د جګړو له امله راکړه شوي کورنۍ په مسجدونو کې ځای پر ځای کیږي. د حکومت رهبرۍ د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې چې د بې ځایه شویو هیوادوالو پر مخ د جوماتونو دروازې خلاصې کړي.